شوګر ملز کې سماعت شوی دی. جیل چارواکو ریمانډ ختمېدو باندې د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز او د هغې کزن یوسف عباس عدالت ته وړاندې کړي دي. عدالت دواړو ملزمانو جوډیشل ریمانډ کې 8 نومبر پورې توسیع کړې ده. سماعت په موقع نائب پروسیکیوټر عدالت ته ویلي دي چې ملزمانو په ضد منی لانډرنګ تحقیقات جاري دي. تفتیش مکمل کېدو باندې به ریفرنس دایر کړی شي. نائب پروسیکیوټر عدالت ته ملزمانو جوډیشل ریمانډ کې توسیع خواست کړی. عدالت د وکلات دلایل اورېدو نه پس مریم نواز او د هغې کزن یوسف عباس جوډیشل ریمانډ کې 8 نومبر پورې توسیع کړې ده. پیشې په موقع مریم نواز وی جنید صفدر، سینیټر مصدق ملک، مریم اورنګزیب او د مسلم لیگ نون ګڼ شمېر کارکنان هم عدالت ته ورغلي وو. مریم نواز او یوسف عباس پیشې په موقع د سکیورټۍ هم سخت انتظامات شوي وو. د پولیس درنه نفري عدالت دننه او بهر تعینات وه. بل اهم کیس متعلق به تاسو له اپډیټس درکو. د مولانا فضل الرحمن تقاریر او د بغاوت